ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو مصطفی حقمل ستاسو سره دی. په دې هیله خپل کتابونه کتابچې هر څه ټول منظم ولرئ او دې ته چمتو اوسیږئ چې فقط لاړ شو درس شروع کړو. خو له هغې مخکې باید د تیر درس لاندې پوښتنې وکړم. سمه ده؟ ښه، تاسو راته وایئ په تیر درس کې موږ څه ولوستل؟ آفرین، راته ووایئ. ډېر ښه. د لویانو خبرې. د لویانو خبرې کومو خبرو ته وایي؟ آفرین، هغه ویناوې دي چې هغه د پیغمبرانو، صحابه کرامو، عالمانو، مشرانو ویناوې او د دوی د ژوند د تجربو زیږندوي. صحیح ده؟ د دوی د ژوند د تجربو زیږندوي. اوس ګورئ، موږ تاسو ډېرې خبرې وکړې. هغه څه چې موږ تاسو ولوستل که نه، لکه مخکې مو نه ولوستلي. صحیح ده؟ موږ تاسو باید د ټولو ته ډېر پام وکړو. هغه یو بیت ما تاسو راوړی و چې څوک راته ویلی شئ؟ آفرین، ډېر ښه. دومره کوږ لکه برمځ زوروره، دومره کوږ لکه برمځ زوروره، دیوالونه چې کاږه شي چپه کېږي. ښه، رحمان بابا یو شعر ما تاسو ته ویلی و چې څوک غواړي ځان ته ډېر په غوره کې وي که نه، وایي چې زه یم بل څوک نه مني که نه، په چا باندې خیال نه راځي، چا باندې سترګه نه ډکېږي، نه شل خبرې دي که نه. هغوی ته څه ویلي وو؟ راته ووایي. آفرین، هسې مه وایه چې زه یم په دنیا کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی. ډېر ښه. ښه زده کوونکو، زموږ تاسو نننی لوست چې دی 23 لوست د لویانو خبرې دي. ځینې خبرې ما نورې تاسو ته راوړي چې تاسو باید هغه هم واورئ. وایي د وخت او قدر درناوی کوئ، ځکه وخت هیچ چاته انتظار نه کوي. ګورئ، دغه وخت چې دی تېرېږي. څه رقم تېرېږي؟ آفرین، لکه په یوه ویاله کې چې اوبه تېرېږي. چېرته؟ په یوه ویاله کې چې اوبه تېرېږي، دا اوبه چې یو وارې تېرې شوې بیا نه راګرځي. دا اوبه چې یو وارې لاړې پسې لاړې بیا نه راګرځي. که چیرې راځي هغه نورې اوبه دي. ګورئ، هغه تاسو د خپل کلي اوبو ته وګورئ چې لاړې پسې لاړې، بېرته خو داسې نه دي چې هماغه اوبه بېرته راشي راوګرځي. بېرته راګرځي؟ نه راګرځي که نه. آفرین، یعنې چې لاړې پسې لاړې. که راځي هغه نورې اوبه دي. نو اوس موږ تاسو هم دغه وخت چې دی چې یو وارې لاړو بیا بېرته نه راګرځي. که راځي هغه به نور وخت وي، هغه به بله ورځ وي. اوس ګورئ، پرونه ورځ وه، نن ورځ ده، ممکن سبا ورځ وي که نه، سبا ورځ وي. مثال، بېګام شپه وه، بل بېګام شپه وه، وړم بېګام شپه وه، راتلونکې بېګا ته شپه وي. خو مګم دا ټولې شپې یوه شپه نه ده. ګورئ، بېلې بېلې شپې دي، تېرېږي، روانې دي، او زموږ تاسو عمر تېرېږي. شیرین عمر چې تېرېږي درېغه درېغه، د اوبو په څېر بهېږي درېغه درېغه. ګورئ که نه، وایي زندګي زما د وس خبره نه ده، خو مجبور یم ترې انکار کولی نه شم. وخت دی بس تېرېږي او پسې تېرېږي. ښه، ګلباچا الفت وایي زه لوی او کوچني خلک په دې پېژنم چې لوی خلک په راتلونکي او کوچني خلک په تېر فکر کوي. ګورئ، وایي زه لوی او کوچني خلک په دې پېژنم چې لوی خلک په راتلونکي او کوچني خلک په تېر فکر کوي. که نه، هغه کسان چې هغوی ښه فکر لري، په دې لوی او کوچني په دې معنا نه چې مثال دوی د قد نه واړه غټ وي، دوی د کالونه واړه غټ دي، دوی هغه فکرا چې لوی وي، هوښیار وي، عاقل خلک وي. صحیح ده؟ هغه کسان دي چې هغوی لویان چې د راتلونکي لپاره فکر کوي، که نه، د خپل راتلونکي لپاره څنګه دی فکر کوي. داسې نه دي چې مثال دوی په تېر فکر کوي چې والا تېر څه وشول، و تېر خو چې وشول اول خو باید هغه په خپل وخت اصلاح کړي وای. بیا چې اصلاح نه شول که نه، خپل زحمت خو وایستو چې نه شول، خو باید د راتلونکي دپاره خو فکر وکړو چې موږ تاسو راتلونکي خراب نه شي. صحیح ده؟ آفرین.
انشټاین وایي له پرون نه تجربه ترلاسه کړه نن ژوند وکړه او راتلونکي ته هیلهمن اوسه. وایي تجربه د ژوندون لویه فلسفه ده. مریضان هم طبیبان شي کله کله که نه. له پرونه تجربه ترلاسه کړه نن ژوند وکړه او په راتلونکي ته هیلهمن اوسه. کله هم خپل زړه مه ماتوئ، کله هم ناهیلی کېږئ مه. موږ تاسو باید همیشه ښه فکر وکړو، په خپل راتلونکي باندې فکر وکړو، په خپل ژوند فکر وکړو، یا تېره تجربه واخلو که نه. ځکه تېر خو هغه څه و چې موږ ته ډېر شی راوښودل، په هغو ټولو باندې باید فکر وکړو. صحیح ده؟ ښه، یو عکس مې تاسو ته راوړی دی. یو وړوکی میږی دی، ډېر یوه لویه دانه یې پیدا کړې وه، هماغه دانه مخ ته وړي او ورسره لیکل دي هڅه د ټولو بریاوو بنسټ دی. هڅه د ټولو بریاوو بنسټ دی. ګورئ، یو میږی دی په دومره یو لوی پیټ چې ورسره دی، په دومره لوړ ځای پورته خیژوي او دا همداسې جوخت ورسره ولاړ دی او خپل زور وهي که نه، او دی بیا بریالی کېږي. علت دا دی چې دی ډېر هڅان دی، همیشه هڅه کوي، همیشه په دې فکر کې دی چې څنګه بریالی شم. که تاسو میږی لیدلی وي، ګورئ د غنم یوه دانه په دښوی دیوال باندې پورته خیژوي که هلته لاړ شي راولویږي، بیا یې وړي، که بیا وخیژي بیا وخیژي دغه ځای بیا راولویږي بیا یې وړي، تر هغو پورې چې نه وي ختلی نه یې پرېږدي. ګورئ د میږي د چرچري کیسه خو به مو اورېدلې وي که نه، چې بس پسرلي و د اوړي موسم و، چرچرانو خپله سندرې غږولې، ټوله شپه به یې سندرې ویلې او میږیان چې هغو به ټوله ورځ زحمت ایستو، ټول وخت په زحمت کې تېرولو که نه. هلته یې ورته وي چې سړی اوس تا څه زحمت شروع کړی، دومره زحمت باسې، لاړ شه ژوند نه خوند واخله، سندرې ووایه، شعرونه ووایه، کیسې ووایه، بس نو یې لکه د څه خواري و غریبي دې شروع کړې. خو میږي خپل زحمت ایستلو، چې ژمی شو، یخ شو، واورې وورېدې، نور هغه د خوراک دپاره غذایي توکي کم شول، نه شول، خلاص شول، نو بیا چرچرای وږی شو. نو لاړ بیا میږي ته ورته چې ما خو د ژمي لپاره کوم تیاری نه ونیولی، خو ته خو ماته څه راکړه. هغه وویل چې تا سندرې ویلې، هغه څه وو که نه، ما چې زحمت تا راته وایي چې زحمت مه باسه، سندرې وایه او دا د ژوند نه خوند واخله که نه. اوس به دې ورځ ته به محتاج وي که نه. هماغه و چې به چرچري ورته بس نور زم پوه شم، زه به خپل زحمت باسم. پوه شوی؟ ښه، اوس راشئ درس ته مو. د کتاب څوم مخ دی؟ آفرین، د کتاب مو شپږ څلوېښتم مخ دی، د لویانو خبرې. د لویانو خبرې صحیح دی. تاسو مو کتابو ته ګورئ، موخه یې څه ده؟ موخه یې لیکل د متن لوستل، لیکل یعنې متن به صحیح لولئ، صحیح به یې لیکئ، چې ومو لوستو سم به یې لیکئ، ځکه لوستل او لیکل ډېر مهم دي. د لویانو په ګټورو خبرو پوهېدل، چې لویانو کومې خبرې موږ ته کړي، موږ باید په هغه پوه شو چې د لویانو خبرې څه معنا، ولې یې کړي، ولې څنګه باید په ژوند کې هغه عملي کړو. صحیح ده؟ ښه، په ژوند کې ترې ګټه اخیستل یعنې عملي کول دي، او په متن کې د مختاړي په نښه کول دي، چې متن کې مختاړي، ګورې تاړي دي که نه، بیا مختاړي شول، پسې رستاړي شول، د ټولو څنګه دي؟ دا په متن کې بیا په نښه کول دي. دا به انشاءالله ټول حل کوو. سمه ده؟ ښه، اوس راشئ درس ته مو. ګورئ دلته راشئ. اول د هر انسان د بریالیتوب رمز په کلکه اراده کې دی. د هر انسان د بریالیتوب راز په کلکه اراده کې دی. څوک چې ټینګ عزم، قوي اراده ولري، هغه به کله هم له مات سره مخ نه وي او همیشه به بریالی وي. صحیح ده؟ ښه، بل ته ګورئ، رښتینی عدالت او انصاف په عمل کې پروت دی. رښتینی عدالت او انصاف په عمل کې پروت دی، چې هغه باید عملي شي. کله چې عملي شول، نو وروسته هغه موږ ته معلومیږي چې دا رښتینی عدالت دی که نه دی. یو څوک په خوله ډېرې خبرې کوي، خو مګم حقیقت خو به چې څرګند شي بیا به معلوم شي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، وایي هر څوک چې ګټور کتاب له منځه یوسي، لکه انسان چې ووژني، او څوک چې انسان وژني
نړۍ وژني. څوک چې ګټور کتاب له منځه یوسي لکه انسان چې وژلی وي، څوک چې انسان ووژني لکه ټوله نړۍ چې وژلي وي. نو یو کتاب دومره مهم شو چې موږ تاسو باید هغوی دومره احترام قدر وکړو او همیشه په دې فکر کې شو چې یو نوی شی ولیکو، یو نوی شی خلکو ته وړاندې کړو، خلک په یو نوي شي باندې پوه شي چې تر څو خپلې ټولنې ته مو خدمت کړی وي. سمه ده؟ آفرین. ښه، وایي ډېره مطالعه وکړئ څو پوه شئ چې هېڅ نه پوهېږئ. ګورئ که چېرې موږ تاسو اوس ووایو دا شی د ما زده دي، دا یې ما زده دي، دا مې زده دي، دا مې زده ټول شیان مې زده دي، خو که چېرې خپله مطالعه ډېره کړو، جاري یې کړو، ډېره مطالعه وکړو، نو موږ به دومره شی ترلاسه کړو چې موږ به فکر وکړو چې موږ کله هم په هېڅ نه پوهېږو. پوه شوئ؟ نو ډېره مطالعه کول ضرور دي. ښه، بل زه پرته له کتاب نه ژوند نشم کولی. دلته لیکلي وایي زه پرته له کتاب نه ژوند نشم کولی. کتاب هغه دوست دی چې همیشه درته په ورین تندي ځواب درکوي، په سخته یا ګرمۍ، شپه ورځ په هر وخت کې د ملګری دی که نه. هغه دوست دی چې د هغه دوست په درلودلو سره به همیشه بریالی او کامیاب وي. صحیح ده؟ ښه، بل انسان یوازې د نیکمرغۍ لپاره پیدا شوی او نیکمرغي یوازې د کار له لارې لاسته راځي. انسان به یوازې د نیکمرغۍ لپاره پیدا شوی دی او د نیکمرغي چې ده د کار او زحمت او زیار کې به وي. که چېرې موږ تاسو زیار وباسو، زحمت وباسو، کار وکړو، نو موږ تاسو به نیکمرغي ترلاسه کړو. او نیکمرغي د انسان سره لازم و ملزومه ده چې انسان باید نیکمرغه اوسیږي. ځکه اوس د انسان خو ډېر دي بدمرغه خلک څومره ډېر دي که نه، څومره قاتلین دي، څومره غاصبین دي، څومره غله دي. دوی خو اصل انسانیت خو نه لري که نه. انسانیت خو بېل شی دی چې هغه په نیکمرغۍ کې دی او د نیکمرغي په کار او زیار او زحمت کې ده. صحیح ده؟ ښه، بل ته ګورئ وایي هر څوک چې ادب نه لري عقل نه لري. ادب دومره مهم دی که نه. نو موږ تاسو باید چې څومره شی لرو هغه باید هغه ته په یوه ښه سترګه په درنه سترګه وګورو. صحیح ده؟ یعنې هر چا ته په خپل نظر باندې وګورو. داسې نه وایي چې مثال نه د مشرانو احترام وکړو، نه په کشرانو شفقت وکړو، نه د همسایه حقوقو عدالت وپېژنو. داسې نه ده چې دا ټول باید تر پښو لاندې کړو، دا ټول باید عملي کړو. صحیح ده؟ ښه، بل بې عمله عالم او پوه بې شاتو مچۍ ده. بې عمله عالم او پوه بې شاتو مچۍ ده. هغه څوک چې عمل نه لري، عالم وي، لکه هغه مچۍ چې هېڅ شات نه لري. صحیح ده؟ ښه، وایي د زده کړې لپاره هېڅ وخت ناوخته نه دی. یعنې موږ تاسو همیشه باید زده کړه وکړو. داسې ونه وایي چې والا صحیح ده په ساعت کې په ورځ کې به یو ساعت زده کړه کوم، مطالعه به کوم، اوس خو سپین ږیری، اوس خو پوه سړی، اوس مې واده کړی. دا خبره نه، همیشه باید زده کړه وکړئ. صحیح ده؟ آفرین. بل پوه هغه څوک دی چې د خپلو تجربو نه پند واخلي. یعنې تجربه د ژوندون لویه فلسفه ده. مریضان هم طبیبان شي کله کله. هغه څوک چې هغه عاقل هغه څوک چې د خپل تجربو څخه یو څه لاسته راوړي. صحیح ده؟ ښه، وایي بریالیتوب د هغه چا په برخه دی چې په خپل بریالیتوب باندې باور او ایمان لري. څوک چې وایي چې والا زه به حتما کامیابېږم، زه باید زحمت وباسم، کار وکړم، نو هغه به بریالی او کامیاب هم وي. سمه ده؟ آفرین. او آخري خبر دا چې پوهې په بل زده کوي او ناپوهې په ځان. پوهې په بل زده کوي او ناپوهې پر ځان زده کوي. پوه شوې؟ نو هغه څوک چې پوه وي هغه په نورو باندې زده کول کوي او څوک چې ناپوه وي هغه باندې بل څوک په ده زده کوي. نو موږ تاسو باید خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلو کړو وړو ته، خپل علم ته، خپل عمل ته، ټول ته ډېر دقیق اوسېږو. ځکه چې هغه څه چې موږ تاسو بریا ته رسوي، موږ تاسو بریالي کوي، هغه موږ تاسو خپل نیک عملونه، نیکۍ او ښې کړنې دي. سمه ده؟ ښه زده کوونکو، زموږ تاسو درس نن همدومره بس دی. تاسو به دغه درس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. کوم لغت چې نه پوهېږئ هغه به په کتابچه کې ولیکئ، زه به درته معنا کړم او بیا به جملې ورته جوړ کړم، داسې به مخته ځو. سمه ده؟ تر بیا په خدای سپارم، ښې چارې بریالي اوسئ.